په یو وړوکې غونډې کلي کې یو محنتي سړی اوسېدو چې د هغه نوم کریم و. کریم به روزانه سهار وختي سمندر ته تلو او په سمندر کې به جال اچولو او میان به رانیوو. د هغه زندګي ډیره ساده وه. کریم سره یو خر و چې د هغه نوم رفتار و. رفتار یو عام خر و خو ډیر وفادار او هوښیار و. کریم به چې روزانه میان ونیوو نو په خر باندې به راواچولو او بازار ته به وروړو. خر به د ده ډیر زیات مدد کولو. یو ورځ په سمندر کې طوفان راغو او کریم ډیر لږ میان ونیو. کریم ډیر پریشان و ځکه چې د سره د کور چلولو دپاره نورې پیسې نه وې. ده به میان خرڅولو او د کور ګزاره به یې پې کوله. په واپسۍ کې کریم سوچ وکړو چې نن به لږه مالګه واخلم او هغه به په دې خر باندې کېدم نو دا مالګه به خرڅه کړم نو لږې ډېرې پیسې به وګټم. کریم په رفتار باندې میان او د مالګې بوجۍ کېښودې او را روان شو. کله چې دوی دواړه د سیند په غاړه باندې تېرېدو نو اچانک د خر خپه وښویده او په اوبو کې پرېوتو. د مالګې بورې په اوبو کې ویلې شوې او په خر باندې وزن کم شو. خر فوراً سوچ وکړو چې ښه په اوبو کې د غورځولو سره وزن کمیږي. په بله ورځ باندې کریم دوباره د مالګې بوجۍ په رفتار باندې واچولې خو دې پیره رفتار په کسته باندې په سیند کې ځان وغورځولو چې په ما باندې وزن کم شي. کریم دا خبره محسوس کا او پوه شو چې خر اوس ما سره چالاکي کوي. کریم خر ته د سبق خولو فیصله وکړه. په بله ورځ باندې هغه د مالګې په ځای د مالوچو بوجۍ ډکې کړې او په خر باندې کېښودې. کله چې خر په سیند باندې را تېرېدو نو بیا یې پکې ځان وغورځولو خو دې پیره معامله بدله وه. مالوچو اوبه راښکې او بوجۍ ډېرې زیاتې درنې شوې او په خر باندې وزن ډېر زیات شو. خر څه په مشکله باندې د سیند غاړې ته ځان راورسولو. د دې ورځې نه پس خر ځان سره پخه اراده وکړه چې بالکل به دوکه نه کوم او پوه شو چې چالاکي همیشه فایده نه ورکوي. کریم هم خپل خر سره ډېره زیاته مینه کوله او ده ته به یې ښه خوراک ورکولو او ښه ارام به یې پې کولو. وخت سره سره په دې دواړو کې ډېره زیاته مینه او دوستي جوړه شوه. کریم به هم د خر ډېر زیات خیال ساتلو. د دې دواړو محبت په کلي کې یو مثالي محبت و. سبق: ایماندارۍ سره همیشه کامیابي. دوکې سره وختي فایده خو میلاو شي خو بیا ډېر زیات نقصان هم میلاویږي.